بسم الله الرحمن الرحیم. د صنعت سوداګرۍ وزارت وایي چې له بهره راستنېدونکو پانګوالو ته یې بېلابېل سهولتونه برابر کړي دي. یوه نمره چې کور پکې جوړ کړي، د هغې ځمکې توضیح چې کارخونه پکې جوړه کړي، د یو موټر ګمرکي معافیت، د ماشینونو ګمرکي معافیت، 15 کلن د مالیې معافیت او نور ډېرې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې تر څو راستون شوی پانګوال وهڅول شي. په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري او یوه برخه یې هغه صنعتکاران او پانګوال دي چې په دغو هیوادونو کې پانګونه کړې ده. د صنعت سوداګرۍ وزارت وایي چې تر اوسه پورې د 40 صنعتکارانو د راستنېدو تایید یې کړی دی او اوس مهال هم د همدغو صنعتکارانو او پانګوالو د اسنادو تاییدي روانه ده چې ډیری یې له ایران او پاکستان هیواد څخه افغانستان ته راستنیږي. سلام ستړي مشئ، زه حبیب رحمان صافی یم او تاسو د مسیر خپرونه ګورئ. په خپرونه کې راسره د همدغې موضوع د بحث لپاره درې تنې قدرمن میلمانه دي. د صنعتکارانو د ټولنې مشر عبدالجبار صافی، د اقتصادي چارو شنونکی عبدالنصیر رښتیا او همدارنګه د پوهنتون استاد محمد آصف ستانکزی. تاسو ټول ته په خپرونه کې ښه راغلاست. یم ستړي مشئ. صافی صاحب، راځئ بحث به له تاسو راپیل کړو. د صنعت سوداګرۍ وزارت دغه وروستی اقدام چې د صنعتکارانو په وړاندې، هغه صنعتکارانو په وړاندې چې د دغو بهرنیو هیوادونو نه هیواد ته راستنیږي، څنګه ارزوئ دغه معافیت چې دوی ته ورکړل شوی دی یا هغه څه چې دوی ته په نظر کې نیول شوي دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې تاسو ته او محترم رښتیا صاحب، ستانکزی صاحب او ټولو کارکوونکو لیدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. موږ او تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې د سرمایه ګزارۍ دپاره خصوصا او د صنعت دپاره، تولید دپاره، د تجارت دپاره، معدنو په برخه کې سرمایه ګزارۍ دپاره په ډېرو برخو کې ډېر سهولتونه هم ورکول شوي دي او ښه امتیازات او امکانات هم شته. او دې سره سره حکومت د مکمل سپورټ هم کوي. راځو مهاجرینو ته داسې یو وخت را روان دی چې موږ او تاسو ګورو چې په پاکستان کې په دې څو کلونو کې هغه زموږ مهاجر چې هلته ژوند کوي، کار کوي، کاروبار لري، مزدوري کوي، هغوی دپاره یې سیستم جوړ کړی چې دا ټول راوباسي افغانستان ته. او د دې لپاره چې ایران کې اوس موږ او تاسو ګورو چې خصوصا د اسرائیلو سره د دوی جنګ شو. د جنګ نه وروسته دوی مکمل فیصله وکړه چې باید هغه مهاجر چې په ایران کې اوسېږي باید ټول خپل ملک د افغانستان ته بیرته لاړ شي. په دې کې امارت اسلامي په دوه برخو کې، یو د ملت په مقابل کې، د هغه خلکو په مقابل کې چې راځي افغانستان ته، هغه مسؤلیت دی، او یو د خصوصا د هغه سرمایه‌دارانو دپاره یا فابریکه‌دارانو دپاره یا د تجارانو دپاره چې هغوی په دغه دوه ملکونو کې یا په نور نړۍ په کوم ځای کې هغه سرمایه ګزاري کړې ده او هلته کار کوي، معافیت ته موږ تاسو مخکې هم تکرار کړه چې هغې دپاره به معافیت وسي، د ماشینرۍ دپاره چې خپلې فابریکې کارخونې انتقالوي یا ماشینرۍ انتقالوي، د هغوی دپاره دلته که تولید شروع کړي 15 کاله د هغوی دپاره معافیت دی، د هغوی د فابریکې دپاره به ځمکه ورکوي، د هغې دپاره د کور د رهایش دپاره به ځمکه ورکوي. همدې سره سره نور سهولتونه هم دي چې امارت اسلامي دوی دپاره اعلان کړي. زما په آن باندې که چېرته اوس وخت کې همدغسې لکه دا لړۍ چې را روانه ده، یا خصوصا پاکستان غواړي چې اکثره زموږ تجارانو باندې لا تر اوسه لاس نه دی ایښی، ځکه هلته د هغې ډېرې غټې منافع دي پکې، د هغو خلکو ته د کار زمینه ور برابره کړي، هغې ته په کال کې په میلیونو کلدارې ټکس ورکوي. همدغسې په ایران کې هم هلته تولید کوي، هغوی ډېر غټ صادراتي تقریبا ملک دی چې افغانستان ته د هغوی واردات راځي. نو هغوی د بعضې خلکو ته کوم امتیازات ورکړي دي او هغه نه غواړي چې هغوی راوباسي. ولې که افغانیت او د خپل وخت راشو، که نن وي که سبا وي، دوی به راځي. خو د دوی دپاره یو چانس دی، ځکه چې امارت اسلامي هلته په داخل د افغانستان کې ډېرې فابریکې دي، ولې هغې دپاره دومره معافیت نه دی ورکړی. د هغه خلکو ته چې نوی مهاجر راځي، د هغې دپاره معافیت ورکړی. د دغې نه باید دوی ګټه استفاده وکړي، ګټه واخلي، استفاده وکړي دې نه، تر څو پورې وکولی شي هغه خپل مسؤلیت د خپل ملت او د خپل مملکت په مقابل کې هغه ادا کړي او ښه ګټه هم په افغانستان کې وکړي. دا وارداتي ملک دی، یعنې په ټولو برخو کې د حکومت د امتیازاتو او خپله خصوصا د افغانستان د مارکېټ نه دوی باید استفاده وکړي او راشي افغانستان ته د دوی څه ګټه. پرته له دې چې هغه د حکومت امتیازات او یا هغه د حکومت اوس چې کوم فرصتونه په افغانستان کې دي هغه په نظر کې ونیسو، دوی دپاره د افغانستان بازار اوس څه ډول دی؟ یعنې دوی کولی شي په افغانستان کې په پراخه توګه پانګونه وکوي او دوی له خپلې پانګې ګټه پورته کړي او په ښه شکل مخ ته لاړ شي. په دوه برخو کې که موږ د افغانستان هغه د تجارتي لحاظ نه څېړنه وکړو، موږ تقریبا په کال کې 12 میلیارده تجارت لرو چې هغې کې تقریبا 2 میلیارده واردات صادرات دي او نور ټول تقریبا 10 میلیارده په نه زیات هغه چې دي واردات دي افغانستان ته. که چېرته وګورو افغانستان کې ډېر اوچته فرصت شته دی چې دلته دوی سرمایه ګزاري وکړي په داخل د افغانستان مارکېټ کې، په ډېرو برخو کې، په وړو کارخانو کې، په
میډیم کارخانو کې په غټو فابریکو کې اوس تاسو ګورئ سیخ ګول کې خلکو سرمایه ګزاري وکړه الحمدلله د افغانستان مارکیټ په لاس کې نیولې سپورټ دوی سره شته که موږ د جغرافي موقعیت له لحاظ نه افغانستان وڅېړو زه چې د ازبکستان نه مال اخلم ولې زه ازبکستان ته نشم ورکولی زه چې د اسیا میانه کم لکه چین هند پاکستان اکثره برخو کې زموږ لپاره ډېر غټ مارکیټ دی چې هلته به مسله د WTO هم راځي چې موږ که چېرته افغانستان صنعت رشدو کړي نو موږ دوی سره کولی شو تفاهم وکړو او څه صادرات دوی ته ورکړو او د دوی نه څه واخلو په دې برخه کې ان افغانستان کې چې کم فرصت دی اوس تقریبا موږ 2% سیل ټیکس ورکوو یا انتفاعي مالیه ورکوو او د ځمکې هغه د کار روان دی برق به عاده شوي چې په یو کال کې به دننه تقریبا 1000 میګاواټه برق کابل ته رارسېږي چې ټول فابریکې به 40 ساعته برق ولري اکثره ملکونو ته موږ کولی شو په ښه کوالټۍ باندې په ښه امتیاز باندې صادرات کړو زموږ په وطن کې کارګر ارزانه دی زموږ په وطن کې ټیکس اسانه دی زموږ په وطن کې د ځمکې قیمت ارزانه دی یعنې په هره برخه کولی شو د ټولو امتیازانو د یو صنعتکار نه ته ضرورت دی په افغانستان کې استفاده وکړو خپل داخل د مملکت ضرورت پوره کړو او ښه صادرات نور ملکونو ته ورسوو صحیح شو کورودان رښتیا صاحب د وزارت دغه وروستی اقدام چې د مهاجرینو لپاره ځینې اسانتیاوې په نظر کې نیولې دي یا ځینې هغه دوی ته لري فرصتونه دوی ته په نظر کې نیول شوي دي څه فکر کوئ څومره هیله بښونکی دی د دغو تجارانو لپاره یا صنعتکارانو لپاره چې بهر د هېواد نه دي او دوی افغانستان ته راشي صافي صاحب مخکې اشاره درلودله چې دا دوی لپاره یو ښه فرصت دی او کولی شي چې راشي هېواد ته بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما صافی صاحب گرامی و سانگزای صاحب و همکاران تکنیکی من فکر میکنم بیشتر از همه چیز و بیشتر از همه مسئولیت‌ها و تسهیلاتی که از طرف حکومت و یا وزارت محترم صنعت و تجارت به خاطر جذب سرمایه گذاری ها در کشور صورت میگیره که به اساسی را میخوایم بگیم هر سرمایه گذاری که یا هر سرمایه گذاری هایی که در کشور رقم میخوره بر مبنای مسئولیت جانی و مالی رقم میخوره او به این معنی که اگر یک سرمایه گذار احساس بکنه که جانم و مالم در کشور امن است به امن است بدون شک اونا تمایل به سرمایه گذاری نشان میده بیشتر از همه چیز یک سرمایه گذار فقط متوجه است که آیا من زمانی که در یک کشور سرمایه گذاری میکنم جان من مسئول است مرا کس چیز نمیگه مرا کس اختطاف نمیکنه مال مرا ضبط نمیکنه دارایی مرا نمیگیره و به این شکل جانم اولادم مالم کلش مسئول است یا خیر خوشبختانه بعد از تحول سیاسی و آمدن امارات اسلامی افغانستان اینمی دو فاکتور بسیار برجسته شد در افغانستان او به این معنی که امروز مسئولیت جانی و مالی با همه مردم افغانستان و خصوصا با سرمایه گذارا در افغانستان رقم خورده مردم امروز در افغانستان احساس میکنند که مالش جانش مسئول است و به می خاطر است که شما امروز میبینید که تمایل به سرمایه گذاری نسبت به هر وقت دیگه در افغانستان بیشتر شده در طول 20 سال اگه شما فکر بکنید ما شاهد 100 یا 200 فابریکه نبودیم در افغانستان جور شود اما تا 4 سال 1500 فابریکه در افغانستان ایجاد شد نتیجه چی بود که ما یا حکومت مسئولیت جانی و مالی را داد امروز صنعتکارای شما با دست خالی با یک مترادی در تمام افغانستان گشت و گذار دارند اما قبل از او با ده ها بادیگارد همراهشان میگشتند با موتورهای زری این خود بیانگرزی است که امروز مسئولیت جانی و مالی در افغانستان ایجاد شده به همون خاطر است که من در افغانستان سرمایه گذاری میکنند خب میم سر بحث از اینکه چه سهولت‌ها را امارات اسلامی افغانستان به سرمایه گذاران مهیا کرده اما پس یک قدم برتر میریم میبینیم که اینمی مسئولیت جانی و مالی در کشورهای همسایه ما وجود نداره خصوصا در ایران و پاکستان این مسئولیت بر سرمایه گذارای ما وجود نداره به این شکل که اینا مهاجرین به شکل اجبار از کشورشان اخراج کردن در اونجا چی کارهای اتفاق افتاد اینا رو تحقیر کردن توهین کردن موبایلشون گرفتن موترشون گرفتن کرایه خانه که پیش پرداخت کرده بودن او را گرفتن و تمام زندگیشون گرفتن و دست خالی از مرز رد مرزشون کردن هم پاکستانی کار کرد و هم ایرانی کار کرد این قدم اول بود در قدم دوم فردا اگر افغانم امروز در پاکستان و یا در ایران سرمایه گذاری کرده فردا به می شکل اونا را هم توهین میکنن تحقیر میکنن و تمام داراییشون ضبط میکنن و به افغانستان روانشان میکنن من میگم که بین اونمون مسئولیت جانی و مالی شما در افغانستان امروز تامین شده شما در کشور ایران و پاکستان مسئول نیستین بدبختانه که بزرگترین سرمایه گذارای ما در ایران امروز هستن و بزرگترین سرمایه گذارای ما در پاکستان هستن د پاکستان چې کوم د مهاجرینو سره چې کوم چلند روان دی په کوم شکل چې مهاجرین راوستل کیږي تر اوسه پورې یو سرمایه ګزار یا یو پانګوال د پاکستان نه دی راوستلی
په زور باندې یا په دغه شکل باندې نور مهاجرین راوویستل. فکر کوئ چې له دې وروسته دا کار کوي یا ایران یا پاکستان چرا این کار بکنن؟ ارزش یک سرمایه گذار کشورهای خارجی و همه دنیا بهتر میدانند. اونا زمانی که یک سرمایه گذار میبینن فرش سرخ زیر پایشان انوار میکنن و اونا را من حیث یک ارزشمندترین سرمایه اونا را نگاه میکنن، چون سرمایه گذار کار ایجاد میکنه، سرمایه گذار تولید میکنه، سرمایه گذار میتونه تولیدات داخلی کشور از سطحش افزایش بده و صادرات بکنه و بر از اونا خلق ارز بکنه و در قسمت رشد اقتصادیشان اونا نقش اساسی خود داره. اینجا بعد از مدت ها داره در افغانستان این موضوع رقم میخوره و صنعتکار و سرمایه گذار و تجار در افغانستان دارن ارزش قائل میشن، اما کشورهای دیگه قبلا این کار کرده بودن. ببینید تمام مهاجرین اینا چی قانونی بود و چی غیر قانونی بود، اینا به شکل بسیار توهین‌آمیز اینا را اخراج کردن، اما تا امروز به سرمایه گذارای افغان نه در پاکستان و نه در ایران چیز نگفتن. اما این شروعی کار است. بعد مرحله بعدی باز اینمی کاری که امروز با افغانای عادی صورت گرفته این کشور فردا با اونا هم صورت میگیره. خوب است که اینمی لحظه صنعتکارا، تجارا و سرمایه گذارای ما که در کشورهای همسایه ما حضور دارن، اینا سرمایه خود آهسته آهسته انتقال بدن به کشور، چون در افغانستان خوشبختانه نمی زمینه مهیا شده، کم حکومت از اینا حمایت میکنه و هم ملت از اینا حمایت میکنه و هم خوشبختانه که تمام مسئولیت‌ها و تسهیلات بر از اینا مد نظر گرفته شده. 5 سال معافیت مالیاتی کلان گپ است، ادای زمین کلان گپ است، معافیت از ماشینری از اینا کلان گپ است. در پالی از او اقدامات دیگه هم حکومت روی دست داره که به خاطر هرچی بهتر زمینه سازی فرصت ها برای اینا اجرا میکنه. اما من فکر میکنم که نیاز است که کسانی که در بیرون از کشور سرمایه گذاری کردن این نکته را متوجه باشند که روز نوبت از اونها خواهد رسید. پیش از اینکه خدای ناخواسته سرمایه از اونها از بین بره و یا سرمایه ها و فابریکات و ماشینری از اینا را ضبط بکنن، بهتر است که داخل کشور بیارن، هم به مردم افغانستان یک زمینی کار ایجاد بکنن و هم در پولیزو کمک شون امرای حکومت، چون سکتور خصوصی من حیث شریک استراتژیک حکومت داره حرکت میکنن و تنها حکومت ها نمیتونه که مشکلات اقتصادی را حل بکنه. این سکتور خصوصی است که از طریق حکومت سکتور خصوصی را حمایت میکنه و سکتور خصوصی در کنار دولت حرکت میکنه و به خاطر رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های کاری فعالیت های خود انجام میتن. امیدوار هستیم که سرمایه گذارای ما و میلازه ممکن صدای ما را بشنون، تلاش بکنن، تصمیم بگیرن که سرمایه خود انتقال بدن داخل افغانستان. نسبت به هر وقت دیگه، نسبت به هر تاریخ دیگه در افغانستان امروز بهترین فرصت در افغانستان برای سرمایه گذاری وجود داره و اگر شما تاریخ حکومت های افغانستان را رقم بزنین، به اندازه حکومت فعلی افغانستان هیچ حکومت از تولید، سرمایه گذاری، از تجار، صنعتکار حمایت نکرده. این به یاد داشته باشین. هیچ حکومت در افغانستان به این اندازه سرمایه گذاری نکرده و هیچ وزیر را شما در افغانستان سراغ ندارین که 3 بجه شب به تلفن سرمایه گذار و تجار شما جواب بگه و مشکل صنعتکار شما را حل بکنه و دروازه‌اش برای مردم باز باشه که وزیر صنعت و تجارت از کشور است و رهبری در مجموع رهبری حکومت افغانستان است. شما در تاریخ را سراغ ندارین. پس با همچو یک فرصت، با همچو یک فضا، با همچو یک زمینه ها دیگر نیاز نیست که سرمایه گذار ما در خارج از کشور شدن و تولید میکنن و به مردم از او کشور خدمت میکنن. بین مادر وطن بالاشان حق داره، هم حکومت حق داره و هم مردم حق داره که سرمایه خود که از این کشور پیدا کردن دوباره پس بیارن و در اینجا فرصت‌های شغلی و اشتغال به مردم ایجاد کنن. ستانه دیسه ولی به تیرو څلورو کلونو کې هیڅ یا هغه تجاران یا هغه پانګوال چې په نور هیوادونو کې پانګونه کړې ده هیواد ته په خپل ژبه باندې رانغله پرته له دې چې ایران او پاکستان یا نور هیوادونه هغوی پسې راواخلي او یا یې راوشړي د هیوادونو نه په داسې په ډاډه زړه باندې دوی رانغله افغانستان کې پانګونه ونه کړله. څه غواړي دوی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې له تاسو ته صافي صاحب محترم ته، رښتیا صاحب ته او ټولو محترمو کارکوونکو ته ملي تلویزیون. که ګورو صافي صاحب البته دقیقا که دوه ورونه مي یو کور کې سره که دوی شریک وي نو ګډ کار کوي. کله چې د دوی شراکت ختمیږي هدف دا وي چې هر سړی خپل ځان ته ګټې کوي. د ټول ملکونه یعنې لکه څنګه چې په دې اواخره کې هغه واقعي او رښتیا د افغانستان د اقتصاد او البته تجارت دپاره کومه سټراټیجي چې تعریف سوې، البته بهر ملکونه مخکې په دې کار کوي او کوشش دا کوي چې تر څو ملي او نړیوال سرمایه گذاران خپل ملک ته جذب کړي. هدف صافي صاحب رښتیا صاحب البته ډېره رڼایي پرې واچوله. صافي صاحب
که وګورو د سرمایې له راتګ سره د یو ملک درې اباده البته په کار باندې کیږي چې موږ هغه د انویسټمنټ په د سرمایه گذاري په اصطلاح کې البته موږ لینډ لیبر ان کیپیټل دغه درې اساسي رکنونه دي د یو ملک د تولیداتو چې هلته به تولید کیږي چې یو بشري ځواک ده د هغه ملک البته سرمایه ده دغه ځمکه یا جای د ملک چې کولی سي دغه درې فیکټوره سره کمباین سي او یو تولید وکړي خو دا خو هر څه مهیا دي په افغانستان کې ښه لیبر ښه کارګر لري افغانستان اوس زمینه د کار دپاره برابره د ځمکه ورته ورکوي قانون شته پانګوالو دوی سره شته دا کولی شي سرمایه ګذاري وکړي نو تجار همدغه ته راتلم چې یعنې تجاران هم چې دي یا تولید کوونکي که دي دوی هم خپل فرصتو ته ګوري البته فرصتونه چې چیرته فرصت ګوري یا دوی چانسز ګوري البته ځي له غځې نه خپله هغه ګټه ترلاسه کوي که ګورو البته په دې اواخره کې د اسلامي امارات مافیا د تعرفو او د برېښنا په هڅه کې البته چې څومره هڅه کوي زه زیاته چې ګورم یعنې بار بار په دلته بحثو کې موږ یادوري کړې نړیوال سرمایه ګذاریان یا ملي سرمایه ګذاران د افغانستان چې افغانستان ته نه راځي دوی څو ستونزې په افغانستان کې جدي مخې کې ګوري چې دا موجود دي فعلا هم که موږ ګورو په دغه وخت کې هم د افغانستان دا نن کې البته د تولیدي خونې چې دي د افغانستان برېښنا دوی په کافي حد نه لري البته د برېښنا د کمبودي له وجې نه دوی داسې هغه خپل کار یې عیار کړی ده چې کله دوی تیز کار کوي هغه خپل څومره نارمل وخت نه نو دلته به ضرور کوالټي له منځه ځي دلته به کیفیت له منځه ځي مشکلات به برسېره کیږي دا د یو غټ اساسي رکن چې د برېښنا له وجې البته نړیوال یا ملي سرمایه ګذاران نه غواړي تر څو له دغه هیوادو څخه راسي بلې خواته که ګورو البته ما بار بار ویلي دي په ټول نړیوال سطح باندې البته یو سرمایه گذار چې فیل کیږي د بودیجې د کمښت له وجې نه څومره غټ تجارت کوي که څومره غټه کمپنیانې وي د تولید په باره کې که کله دوی شارټ آف فنډ کیږي یعنې د دوی ټول اپریشن یا ټول هر څه له منځه ځي چې ما بار بار ویلي چې اسلامي امارت باندې زموږ غږ ده تر څو دوی مالي بازارونه باید تجارانو ته په واړه سطح او په غټه سطح مهیا کړي هدف له مالي بازارو زموږ دا ده چې یعنې په شکل د زموږ الحمدلله په دې اواخره کې چې سودي نظام له افغانستان څخه تللی ده د سودي نظام بدیل اسلامي نظام کې باید قرضې ورکړي موږ بار بار ویلي مشارکه مضاربات استثناء اجاره سلام موږ موډ فاینانس یا د قرض ورکړې مختلفه لارې هغه ماډلې لرو په اسلامي تجارت او په اقتصاد کې البته اسلامي تجارت یا اقتصاد په اساس باندې مالي بازارونه یا قرضونه ورکول تجارانو ته برېښنا دوی ته آماده کول تجارانو ته زه لیکل درکوم چې یعنې دغه ستونزې دي چې اوس البته له پاکستانه یا له ایران نه هغه تجاران افغانان نه راځي او افغانستان ته زړه نه ښه کوي سرمایه ګذاري ته اما په دې اواخره کې بعضې فرصتونه د افغانستان ته چې په لاس ورغلي صنعتي سکتور ته یو البته د منطقي سیاسي بدلون چې په دې اواخره کې خلک دې ته واداره کړي د ایران جنګ له البته په دې اواخره کې که موږ ګورو داسې که موږ البته ګورو له اسرائیلو سره د پاکستان له انډیا سره البته دننه په پاکستان کې خپل سیاسي ډلې او ټپلې هغه اختلافات سره برسېره سوي دي یوازینی هغه چانسونه دي چې کولی سي نه یوازې البته افغانستان خپل ملي تجاران له دغو څخه راوباسي بلکې هغه نړیوال تجاران چې راغلي دي موږ یې ګورو البته پاکستان کې د پاکستان 90% ټول موټر یا ویکل تولید چې ده ټول د چاینا ده او چاینا اوس په دغه لټه کې ده چې کولی سي یا بل معادل د پاکستان په ځای پیدا کړي بهترینه بدیل افغانستان د دوی دپاره چې مخکې یادوري پې اوس په افغانستان کې دننه د اسلامي امارات په راتګ سره سرتاسره سلسله نه د افغانستان جغرافیه د مرکزی حکومت په حاکمیت کې دا هدف له مرکزی حکومت حاکمیت څخه دینن البته غال له منځه لاړه چې اوس تجار کولی سي په خپل یو موټر کې هر ولایت ته سفر وکړي هغه ډلې او ټپل یا چارواکي چې تجاران به دایم مننګول ویې تښتول زیاتره البته چارواکو ورسره لاس درلوده په شخصي بندیخانو کې به وساتل پیسې به ترې اخیستې تجار به تښتېده دغه د تېښتې لارې وې دا له منځه تللي دي نړیوال قاچاقبران البته چې کولی سو اقتصادي تحریمونه زموږ په بینکینګ سکتور زموږ په نړیوال تجارت ولګوي له منځه تللي دي د تعرفو آخري حد کمښت چې نړیوال همدغه ته ګوري چې یعنې باج باید په دوی کم سي تر څو راسي دلته هغه ملک سرمایه ګذاري وکړي اما په دې دوه سکتورو باندې کار کول چې برېښنا او مالي بازارونه دغه دوی ته آماده کول زه لیکل در کوم چې یعنې هغه به بیا لرې نه وي چې پاکستان نه البته ایران نه دې په ځای چې راویسړي ګواکې دوی به خپله په خپل زړه راځي چې بیا به دوه دارایانې افغانستان ته راوړي یو به دوی سره البته ریل اسټیټس یا د دوی هغه کوم ماشینریان یا فکس دارایانې چې دي دا به راځي افغانستان ته چې د افغانستان اشد ضرورت البته
که موږ ګورو اوس زموږ د طبیعي زیرمو راویستلو ته موږ ریل سټیټ سایټ ته ډېر سخت ضرورت لرو. که موږ ګورو البته د تولیدي هغه آیسو یا د کوم نړیوال نارمز یا سټنډرډز په مطابق چې تولیدات کوو، موږ سره ریل اسټیټس یا زموږ هغه دارایانې یا ماشینریانې نشته ده چې اوس تولید وکړو. یو به دا راسي افغانستان ته چې د افغانستان په اقتصادي وضعیت البته خپله دا یا رینکینګ کې په نړیواله سطح باندې یو مثبت اثر کوي. په بله خوا که موږ وګورو البته د فارن کرنسي یا د خارجي اسعارو راتګ به افغانستان ته رازیات سي چې کولی سي مستقیم من د افغانیو په ارزښت دننه په انفلاسیون په کنټرول باندې خپل اثر واچوي او په ټوله کې البته افغانستان کولی سي چې موږ هغه تجارتي بیلانس یو مساوي حالات ته راولو. صافی صاحب ښه ده چې دا موضوع له تاسو سره شریک کړو ځکه تاسو د امارات له چارواکو سره مستقیم کینې هغه ستونزې چې افغان تجاران او صنعتکاران چې لري هغوی ورسره شریکوئ تاسو. څو نقطو ته چې ستانکزي صاحب اشاره درلودله په کافي اندازه برېښنا چې دا یوه لویه ستونزه ده بهرني یا هغه تجاران صنعتکاران چې په نورو هیوادونو کې د زړه نه ښیي چې افغانستان ته راشي دا یوه ستونزه او بله دا چې مالي بازارونه چې باید برابر شي هغوی ته پورونه یا قرضې ورکړل شي. کله مو دا مسایل د حکومت له چارواکو سره شریک کړي دي او د دوی جواب د بیا څه و؟ ګورئ وبخئ په دې باندې د ریاست برېښنا سره څو مجالس شوي چې دا مسؤلیت لري. وزارت انرژي برق سره بحثونه شوي، د وزارت صنعت تجارت چې هغه مکمل د مسؤلیت لري هغه سره شوي، مکتوبونه ټولو وزارتونو ته هم تللي. اوس که فلحال موږ وګورو په افغانستان کې یا خصوصا په کابل کې د 11 بجو د شپې نه د 11 بجې د ورځې پورې موږ برق لرو. دا رښتیا سم ناست مخکې ورځو کې هم مجلس لرو د سره په دې کې رښتیا کمه ده برېښنا؟ بالکل کمه ده. ګورئ موږ په تیر تقریبا دا یو زه نشم ویلی چې دا عمري صاحب راغلی او د به دا سیستم جوړ کړی. د دې نه مخکې حمزه صاحب و رئیس برېښنا او د ده نه مخکې ملا محمد اسحاق خون و د هغه نه مخکې بل رئیس و. دا دې امارت کې هر چا سره به چې کېناستو موږ ته مشخص ټایم به یې ځای وښوده چې په دې وخت کې تاسو ته برق ورکول کېږي او موافقه به شوه. ولې متاسفانه بعضې مسایل دي چې هغه تخنیکي ستونزې دي یا ریاست برېښنا کې ستونزې دي یا په بل ځای کې ستونزې دي. داسې یو فیصله په هغې ځای کې وشي چې هغه د صنعتکار یا د تولید کوونکي په ضرر باندې تمامېږي. اوس زه تاسو ته یم 8 بجې مونږ کار شروع کوو. 8 بجې چې مونږ شروع کړو دا 8 بجې 9 10 11 بجو پورې یا 4 یا په 2 بجې یا 6 بجې چې کارګران په دې وړو کې راوغواړو دغه مشکل شته دی. مالي ستونزې اسانه دي. زه تاسو ته وایم چې یو مخکې چې تقریبا یو سایډي په د باندې کار کوو، یو کې یو کمپنۍ وه چې د هغې په د باندې کار کوو، څو برخې وې چې خلکو ته به یې پیسې ورکولې، سپورټ کولې، ماشیني به یې اخیستله هغوی دپاره. هغه بیله وه چې هغه بند شو، حکومتونه بند شو. په داخل د بانکونو کې د افغانستان هلته سودي نظام و. تا به چې ماشیني اخیستله، مواد خام به دې اخیستل یا به د کنسټرکشن کارونه کول، تا غوښتل چې د بانک نه قرضه والي تقریبا د 20 نه نیولې تر 20% پورې به دا ټول ټکس و مالیه او دا ټول پرې ورتلل، نو تا ته به په 20% پورې تمامېدله. اوس الحمدلله اسلامي نظام دی. په دې باندې ما په خپله یو رسما مکتوب هم لیږلی او شیخ صاحب امیر المؤمنین ته چې موږ باید صنعتي بانک په اسلامي بانک په دواړو یعنې صنعتي او اسلامي دواړه یو ځای کړو او په مونږ کولی شو چې خلکو ته مواد واخلو، مونږ کولی شو خلکو ته ماشیني واخلو، مونږ کولی شو چې د کنسټرکشن دپاره مونږ هغې ته قرضه ورکړو. هغه د اسلامي دا ټول بانکداري باید اسلامي شي. په اسلامي کې که مونږ 2008 کال ته به وګورو چې په هغې کې په ټوله دنیا کې یو اکانومیک مشکلات راغلل، په جهان کې یوازې اسلامي نظام یا اسلامي بانکونه چې هغه د مشکلاتو او د تاوانونو او د نه خلاصو، هغوی په ځای په سټنډر ولاړو. راځي مونږ کوو چې اسلامي نظام دی، په ټول افغانستان کې اسلامي نظام جوړ کړو، ټولو ته اسلامي قرضې ورکړو، که څوک ماشین اخلي، که څوک مواد اخلي، هر چاته چې قرضه ورکوو ګورو چې دې کې څومره د ملت ګټې دي، څومره د حکومت ګټې دي. بانک هم دې نه ګټه اخیستله، داسې نه چې دا فری ورکوي ورته، ولې یو میکانیزم ورته جوړ شي، اسلامي سیستم ورته، شرعي سیستم ورته جوړ شي او خلکو ته ووایي چې راشي تاسو ته قرضه واخلئ. نو کولی شي چې دغه بانکونو کې چې څومره پیسې دي دا په کار واچول شي. په دې کې یو خبره زه بل هم یادوم چې موږ د افغانستان د بانک د مسؤلینو سره موږ ملاقات لرو. نو په ټوله دنیا اوس پاکستان ته لاړ شئ، پاکستان کې لږ مشکلات راغلي، چین ته لاړ شئ، ترکیې ته لاړ شئ، تاسو ایران ته لاړ شئ، د هغه سکتور خصوصي اکاونټونه چې دي هغه حفظ هېڅوک نشي کولی چې هغه ته لاسرسی ولري. ټوله سرمایه که هغه یو شخصي نفر دی چې هغه معاش اخلي یا وړوکی دکاندار دی او هغه
نو د چا خبره د ورځې یو 10,000 15,000 سودا کوي او بیا تجارتي مرکزونه ټول د چیش نه کار اخلي د یو بانکي نظام نه د آنلاین نظام نه کار اخلي چې هیڅوک فزیکي پیسې په جیب کې نه اچوي. د 3 ګټې لري. دا یو ګټه دا ده چې دا ټولې پیسې چې خلکو سره جیب کې دي په دفترو کې دي یا په کور کې ساتلي بکسونو کې ساتلي دا ځي بانکونو ته. کله چې زمونږ بانکونه پیسهدار شي دوی خلکو ته قرضې ورکوي. دوی خلکو په غټو همدغه حکومت لاړ شي نور ملکونو کې مونږ لیدلي هلته چې تاسو لاړ شئ بانکونو ته وایي چې په دغه پروژه کې بانکونو راشي سهامداري وکړئ په دې کې تاسو سرمایه ګزاري وکړئ. هغه پیسې لري هغه دستي په هغه لوی پروژو کې سرمایه ګزاري کوي. وړې پروژې چې خلکو ته قرضې دي قرضې ورکوي په ډېر کم دغه باندې منافع باندې دې باندې ورکوي چې خلک هم په کار باندې ودرېږي. درېیمه مهمه خبره دا ده چې دغه پیسې چې موږ تاسو فزیکي شمار په ټول افغانستان کې ته حساب وکړه چې دا یو دکاندار څومره سودا کوي دا پیسې شماري څومره وخت زموږ ضایع کېږي. زموږ په کال کې 100% لوټونه یا دا کاغذي لوټونه دا زموږ د من نه ځي. موږ مجبوره کېږو چې نوي لوټونه باید چاپ کړو او هغه هم که موږ سره څوک مني که نه مني. که چېرته دا آنلاین سیستم یا د کریډټ او ډیبټ او دغه سیستم ورته جوړ شي د سره دغه ټولې پیسې منظمې هیڅوک په جیب کې ونه لري. اوس تاسو لاړ شئ زه چین ته تللم فزیکي پیسې ما نه چا نه اخیستلې اوس ما سفر لرو ده هر دکاندار چې فزیکي پیسې زه تانه نه اخلم دغه مې ویچټ دی او د دې ویچټ د لارې د ماته پیسې موږ نه وي تللي موږ لا پیسې هم پکې نه وي اچولې نو هم سیستم جوړ کړو. ټول کاروبار بانکي سیستم دی آنلاین سیستم دی په دې کې ډېرې غټې منافع دا مسایل خو موږ ټول شریک کړي دي د چارواکو سره. ځوابونه درته څه وه هم د برېښنا په برخه کې هم د بانک په برخه کې هم د کرنسۍ په برخه کې. برېښنا په برخه کې رښتیا صاحب هم شاید په دې جلسه کې زه خپلوم هم نه خو یو مسله دا ده چې عدالت ډېر مهم دی. ملي منافع ډېرې مهمې دي او هغه باید پوه شي چې زه دغه صنعتکاران چې په دغه پارکای صنعتي کې زه تاته وایم چې 550 په ټول کابل کې زر فابریکې فعالیت کوي. په دې زر فابریکو کې تقریبا 45,000 خلک کار کوي. دغه روزانه څومره تولید لري باید مارکیټ ته ورسي مارکیټ کې خپل ځای پیدا کړي. که د تولید کمیږي برکې کمیږي نو دا به څه کولی شي. دا مارکیټ مجبور دی چې خارجي اموالو ته خلک تجاران دي دکانداران دي منډې ومان نه رسېږي زه باید خارج ته راوړم. څومره دا په تاوان تمامیږي. خصوصا کارګر مونږ د لاسه ورکوو مونږ هغه چې تقریبا 2% مالیه انتفاعي مالیه ورکوو دا ښکته کېږي په ټولو برخو کې. باید په دې باندې چې هر څوک مسؤل وسي که هغه انجینر وسي که هغه رئیس وسي که هغه یو عادي د صنعتي برخه کې هغوی مسؤلیت ولري باید دا تحلیل کینی مشوره وکړي په پلان باندې دا ټولې منافع باید په نظر کې ونیسي. خپل برق مونږ دا نه ویو چې مونږ ته دې حتما 100% برق راکړي. مونږ دا ویو که چېرته مشکلات وسي باید کینو سره مونږ څومره برق وارداتي لرو څومره داخلي لرو څومره منابعونه کار کولی شو زموږ څومره برق د ولس ته ضرورت دی په دې وخت کې څومره زموږ دولتي ادارو ته ضرورت دی او څومره زموږ فابریکو ته په کم وخت کې باید فابریکو ته برق ورکړو چې 4 ساعته نشو ورکولی. مخکې به موږ سره فیصله کېدله ملا محمد عیسی خان به فیصله کوله هو به یې غوښتلو کې به نو کنه راسن به پارکای صنعتي ته راغی انجینران به ورسره وایي څومره برق لرو ټول به جمع کړه. دولتي ادارې څومره برق مصرفوي په کم وخت کې به ولس ته ورکوو ټول به وڅېړل شو. موږ ته به تاسو 4 بجو پورې د ورځې کار وکړئ 4 بجو نه وروسته خلک ځي کورونو ته حکومت رخصتېږي تاسو به دغه وکړئ تاسو به فابریکې کمې کوئ برق هم کم کوئ چې ولس برق والي یا به د شپې 12 بجې چې خلک به ښکارونه یا بیده کېدل برق مصارف په ولس کې کمېدل دا به موږ ته راکوو. بعضې وخت به شو چې دولتي ادارې به 4 بجې رخصتېدلې ټول دولتي ادارې به آف کېدلې وزارتونه ټول به چې هغوی تقریبا 90 میګاواټه برق مصرف و هغه به راغی 10 میګاواټو ته چې 10 به راغی موږ ته ویل چې 2 ساعته ستاسو برق اضافه شو چې دولتي ادارې مخکې کېږي تاسو تقریبا 6 بجو پورې کار وکړئ. یو سیستم میکانیزم نو دا و چې ډاډمن کار کېده. بعضې مشکلات شته اوس هم دا په ایران ته موږ سفر کړو خپله په ایران په تهران کې آتشی تجارتي مسؤول او تقریبا 10 فابریکهدار هلته په یو ځای کې موږ مجلس لرو او دوی غوښتل افغانانو په لوړه کچه هلته سرمایه ګزاري کړې وه او ایران کې خو موږ تاسو ولید چې دوی په خپله رئیس جمهور نه وي دا اوس چې رئیس جمهور دی دوی په خپله اقتصادي برنامه کې هغې اعلان وکړ چې افغانستان په خارجي څومره سرمایه ګزاري په افغانستان کې شوې په دې ټول کې یو 50% افغانانو کړې په ایران کې سرمایه ګزاري او تقریبا شاوخوا 15 میلیارډ ډالر په داسې فابریکه ما نه ده لیدلې په ایران کې چې هلته زمونږ د 2 او 3 د ښځو د جنکۍ نه نیولې د ښځو او د هلکانو پورې هلته یې کار نه کوو 6 میلیونه نفوس چې په زمونږ هغوی اعلانوي چې دا په ایران کې پروت دی دا د خیرات دوی ته نه ورکوي ټول په کاروبار بوخت دي
او په هغه وخت کې د فکر مخکې دوی اعلان وکړ چې موږ مهاجر وباسو. زه په ایران کې هم دوی فابریکې خپل مال چې دا هیڅ وخت نشي ایستلی ځکه دوی په خپل هلته کسر په دوی په کارګرانو کې راځي. نو اوس راځم بیرته دوه مهمه مسلې دي. د فینانس یا د مالی مسله ډیره اسانه حل کولی شو په مشوره سره. دویمه ډیره جدي خبره د هغوی غوښتنه چې ځمکه وه. ځمکه اوس مونږ وزارت بالکل وزارت صنعت تجارت لیست نیسي. تقریبا 80 کسانو لیست راغلی، ما ته هم راغلی، ما هم جناب وزیر صاحب ته ورکړی دی چې هغوی غواړي چې افغانستان ته راشي سرمایه ماشینري خپله انتقال کړي تر دې پورې چې باید د حکومت سره خبرې وکړي دا زموږ ماشینري ته اجازه ورکړي چې لاړ شو. دا موجود دي. نور د 40 یا څومره دوی اعلان کړي په غټه کچه باندې په نوې کچه باندې مهاجرین راځي سرمایه ګزاري کوي. زه د سم دا کمیسیون باید چې دې ته ټاکل شوی دی دا باید صلاحیت او مسؤلیت وزارت ته ورکړي. همدوی په داخل کې دا اوس یو وارې دوی جمع کوي، بیا دې ځای نه ځي د وزارت تجارت رهبري ته، بیا د هغې نه ځي چې حنیفي صاحب د هغې د کمیسیون مشر دی، بیا هغې ته ځي، بیا هلته چې ناست وي دته ورکړه دته مه ورکوه دته دا امتیازات په کوم ځای کې ورکوه. نو په دې لحاظ باندې باید مهاجرینو ته کارونه اسانه کړو. زه فکر کوم چې افغانستان به د زراعتي چې دا اصلي یو منفي مفکوره ده، زه په دې وایم دا به یو صنعتي مملکت شي. کوردان رښتیا صاحب یو څه چې بل هم د بهرنیو پانګوالو د جلب لپاره ډیر مهم دی هغه په افغانستان کې د اړتیا ارزونه ده او د هغې مطابق تولید کول دي. ځینې داسې فابریکې دي داسې برخې دي چې په هغو کې ډېرې فابریکې مثلا فعالیت کوي، لکه د ذوبهن په برخه کې کیدای شي اړتیا 100 فابریکو ته اوسي، دلته فعالیت 50 یا 80 یا 100 فابریکې فعالیت کوي. یا د بوټونو په برخه کې مثلا فابریکې 1500 دانې یا 400 دانې دي، ضرورت 200 دانو ته اوسېږي. په داسې حال کې چې زموږ شاوخوا سیمه هم همدغه تولیدات پرېمانه لري، موږ نشو کولی چې هغوی ته هم صادر کړو. بیا په داسې حالت کې بیا دوی هغه کوم تولید چې کړی هغه دوی باندې پاتې کېږي او هغه بیا بازار ته بالاخره په ارزانه بیه باندې عرضه کوي. نو بیا هغه بهرني پانګوال ته هم وایي چې دلته تولید نشته، دلته کار نشته، تاسې مه راځي، بازار نشته، هغه نور پانګوال هم زړونه یې سړوي او هغه نه راځي هېواد ته. نو څومره مهمه ده چې دغه کټګوري شي، حکومت یو لیست جوړ کړي، تجارانو ته یې ورکړي تر څو د دې مطابق موږ دغې برخه کې اړتیا لرو، په دغې برخه کې تاسو پانګونه وکړئ او دغې مطابق یو تجار راشي یا پانګوال راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي. ډېر تشکر. ببینید یک موضوع را من پیش از اینکه به جواب سوال شما برم سر موضوع برق استادم صحبت کردن، صافی صاحب هم صحبت کردن. ما متاسفانه هنوز هم برق ما متکی به واردات است. ما تا هنوز از منابع داخلی خود برق و انرژی تولید نداریم که بتونیم برق کافی در اختیار صنعتکارا بدیم. اما آن چیزی که در اختیار حکومت و ریاست محترم برشنا قرار داره، نهایت تلاش میکنن که این برق یک مقدار به صنعتکارا بدن. اما سوال اساسی اینجاست، وقتی که من حیث یک شهروند عادی از این مملکت برق 24 ساعته داشته باشم و در دسترخوان خود نان نداشته باشم به خوردن، من این برق چی کنم؟ این یک سوال نه؟ این وقتی که من کار نداشته باشم، برق 24 ساعته در خانه داشته باشم، این چی به درد من میخوره؟ زمان به من مسئر واقع میشه که دسترخوان ما پر باشه از نان، بعد از اون من برق داشته باشم. حالا اگه ما برق فابریکه را قطع میکنیم، میایم به خانه میتیم و او خانه کار نداشته باشه، او برق در فرق خود بزنه. من میگم تمام امکانات و تمام انرژی خود ریاست محترم برشنا و تمام مسئولین امارت اسلامی افغانستان به خرج بده که یک کارخانه را نمانه که فلج شود. اگر یک کارخانه در افغانستان بسته میشه، یک کارخانه در ایران ساخته میشه و یک کارخانه در پاکستان ساخته میشه. و از گاهی که یک کارخانه در افغانستان جور شد، یک کارخانه در کشور همسایه تو فلج میشه. وقتی که واردات قطع میشه. تمام مهاجرینی که 5 میلیون در پاکستان داری و در ایران داری و 3 میلیون هم در پاکستان داری، اینا کدام مهاجرین هستند؟ خوشبختانه در 4 سال خونه جنگ است و کشتن. اینا مهاجرین اقتصادی هستند، به خاطر نبود کار و اشتغال به کشورها رفتن. و اگر شما کل انرژی رو مصرف بکنین، بین اولویت فابریکاتتان رو بتین و به فابریکات برق تامین بکنین، ما زمینی کار و اشتغال بیشتر ایجاد میکنیم. نتیجه هر سرمایه گذاری اشتغال زایی است. نگذارین به هیچ عنوان که فابریکه شما بند شود، به هیچ عنوان. ولی قدر امیرالمومنین حفظ الله در اولین فرمان خود گفت که هیچ کس حق نداره که دروازه فابریکه را بسته بکنه. هیچ کس حق نداره به هیچ عنوان. چرا؟ به دلیل ازی که در هر فابریکه 45,000 نفر در پارک‌های صنعتی کابل مصروف کار هستند. 45,000. این 45,000 فامیل است که در هر فامیل 5 نفری ببینین گپش در کجا میرسه. یا زینمی فابریکا در یک لقمه نان میخوره. اگر تو فابریکه را به هر دلیل بند میکنی، اشتباه میکنی. چون کشوری که تولید نداره او محکوم به نابودی است. کشوری که تولید نداره محکوم از به نابودی، او نابود میشه. چون امروز اکثریت کشورهایی که چی در بحث سیاست و چی در بحث اقتصاد در فاول میزنه، او کشورهای تولیدی هستند.
تولید دارن صادر میکنن. میم سر موضوع سوال شما. شما یک سوال بسیار جاندار و یک سوال بسیار خوبه ارائه کردین. من امیدوار هستم که نهادهای اقتصادی خصوصی مثل اتاقها و انجمن که صافی صاحب رئیسشان است، اینا باید از خود یک طرح داشته باشند. ما زیاد نهادها داریم و طرح وجود نداره. به خاطر انکشاف و رشد صنعت در افغانستان هیچ نوع طرح تحلیلی یا تحقیقی وجود نداره. چرا امروز اضافه تر از نیاز مارکت های افغانستان مثل سمارق را در هر جای فابریکه جور میشه و بعد از یک مدت پس دوباره دروازش بسته میشه؟ ممکن 300 فابریکه در تنها در بخش تولید پاپوش در افغانستان فعالیت داشته باشه یا کم زیاد، اما نیازمندی افغانستان چقدر است؟ آیا ما چقدر میتونیم در داخل مصرف کنیم؟ چی مقدار میتونیم صادر بکنیم؟ اگر اضافه میمونه باز چی گپ میشه؟ اینجا رقابت منفی پیدا میشه. مثلا در سکتور ذوبان ما نهایت 10 فابریکه نیاز داشتیم که در افغانستان باشه. تمام نیازمندی مارکت افغانستان میتونه مرفوع بسازه. اما امروز 42 فابریکه است، تا سال آینده را 50 فابریکه میرسه. و تمام بازار افغانستان بازار خرد است. مارکت افغانستان مارکت خرد است و ظرفیت ما مثلا اگر در یک سال ما 6000 تن در مارکت افغانستان ظرفیت داشته باشیم، تو الحمدلله فابریکات در افغانستان وجود داره که روزانه 1000 تن تولید میکنه. این ما صادرام کرده نمیتونیم و در داخل هم مصرف کرده نمیتونیم بر دلیل بازارهای کوچک. اینجا رقابت منفی پیدا میشه. حالا نیاز است که هم سکتور خصوصی که نهادها و جناب صافی صاحب که در اصل انجمن قرار داره، هم وزارت محترم صنعت و تجارت، اینا یک دیتابیس داشته باشن که سرمایه ها را مدیریت بکنن. مثل که در میادین هوایی که شما دیده باشین، اونجا وظیفه راداری است که به طیاره ها میگه که شما به اندازه پرواز بکنین، به چه اندازه کدام زمان نشست بکنین و چه زمان پرواز بکنین. اینم تو یک نهاد ضرور است که اینمی سرمایه ها را مدیریت بکنه. در غیر از او بازی گفتم که رقابت سال منفی ایجاد میشه و این سرمایه ها از بین میره. حالا نیاز است که نمیتونه یک ارقام، یک دیتابیس وجود داشته باشه که نمی سرمایه را هدایت بکنه و یا رهبری بکنه که در سکتورهایی که ما به خودکفایی و یا نیمه خودکفایی رسیدیم، در اونجا دیگه جواز ندن که اونا برن سرمایه گذار برن در رو بخش سرمایه گذاری بکنن. سکتورهای دیگه معرفی شود که نیازمندی های افغانستان حکومت کارو کی حکومت بتونه در پالیش سکتور خصوصی و اینمی نهادهایی که فعلا در افغانستان مثل اتاقها و انجمنها و اتحادیه‌ها وجود داره، اینا باید از طرح خود داشته باشه. را به حکومت بگه که مثلا ما در سکتور فولاد به خودکفایی رسیدیم، دیگه نیاز نیست که در این سکتور در بخش گادر و سیخ و گل سرمایه گذاری صورت بگیره. شما میلازه برین در هر فابریکه ذوبان به صدها تن انگلارن، گادر، تیایرن، چینل وجود داره اما بازار نیست. ما صادرات هم کرده نمیتونیم. پس اینا سبب ازی میشه که هم سرمایه خودشان از بین بره و هم سرمایه قبلی که وجود داره اونا از بین بره. بنا نیاز است که از طرف سکتور خصوصی به حکومت پیشنهاد شود و سکتورهایی که در افغانستان نیاز است، مثلا امروز در کل افغانستان شما برین ما فابریکه تایر نداریم. در کل افغانستان شما برین که نمی تکیره که ما در جان خود کردیم وجود نداره به شکل معیاری و استانداردش که بتونه نیازمندی های مارکت افغانستان مرفوع بسازه. بعد صدها سکتور است که در افغانستان در رو بخش تولید نشده. متاسفانه در افغانستان جناب صافی صاحب یک رسم است، وقتی که یک فابریکه جور میشه یک مقدار فایده میکنه باز کل مردم اون طرف میدوه. بعدها فابریکه به اونجا جور میشه اما این نیاز به مدیریت داره. تا زمانی که مدیریت نشه خیلی مشکل است. کور ډیر زیات مننه. ستانګزی صاحب یو خې د برېښنا په تړاو باندې خبرې وشولې او دا همدغه برېښنا د بهرني پانګوال هم راجلبوي. که چېرې برېښنا ونه اوسېږي فکر نه کوم چې بهرني پانګوال دې راشول ترې پانګوال په افغانستان کې وکړي. د همدې برېښنا د تولید لپاره په کور دننه څه کول پکار دي؟ څه شوي په دې تېرو څلورو کلونو کې کومې نقطې چې باید کار په شوی ونه شو ورباندې کار له دې وروسته کول پکار دي؟ که ګورو صافی صاحب مخکې ورته رښتیا صاحب هم اشاره وکړله، هغه پالیسیانې چې د تحقیق په اساس جوړې سوي دي په دنیا کې بیا ماتې سوي نه دي او د ماتېدو چانس یې 1 یا 2% وي. که هغه په سیاسي ډګر کې خپل سیاسي خارجي سیاست جوړونه وي، که هغه په سیاسي ډګر کې په کور دننه ملي سیاست جوړولی، که هغه تجارتي که موږ نړیوال تجارتي هغه خپل سټراټیجیانې ګورو، که موږ خپل اقتصادي سټراټیجیانې ګورو، ټوله دنیا کې یو نوې سټراټیجي یا پالیسي چې جوړیږي اول یو تحقیق کیږي په دې خوا کې چې زما په همسایه ملکو کې دغه سټراټیجي چې تطبیق سوې د کومې نیمګړتیاوې وي، هغه نیمګړتیاوې له منځه وځي ټولې ته ختیانې. دوی یو ښه منظمه یو فکس سټراټیجي ولري تر څو چې په راروانه کې هلته مشکلات سوي دي چې هغه موږ سره مخ نسي. اوس چې موږ ګورو د برېښنا په عرصه کې افغانستان کې د ما په اند چې
دقیق کار او داسې یو کار چې هغه د دایم من یو ستراتیژیک د حل لاره د افغانستان تر مخته کې نه ده سوی. که موږ ګورو په اوس کې اسلامي امارت هڅې کوي، دوی منډې کوي تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان ته د برېښنا پرسه کې تر څو موږ ورسره تړونونه وکړو. دغه ټول تړونونه یو موقتي حل ده. که د هغو در سره سیاسي مشکلات راغی ټول آباد دې ننګوي درته یو سوچ باندې. اما دلته په کار تخصصیت ته ده چې موږ وکولی سو کوم ملي نړیوال پارټنرس را پیدا کړو خپل خواته. که موږ ګورو د کونړ په بند باندې دایم من چاینا خپل انټرسټ ښودلی و چې زه بند جوړوم، اضافه برق زه وړم خپل ملک ته. څومره چې ستاسې په کار وي در کومې نور ما سره تړون وکئ، 10 کاله 20 40 یا 100 کاله اضافي برق څه درنه به وړم خپل ملک ته. عین هدف دا ده چې زموږ نړیوال پارټنر شته دي، اما د رښتیا صاحب د خبرې په تایید یو ښه طرحه پلان د داسې خلکو په اساس جوړېدل چې هغه ډیر زیات متخصصین وي. داسې بند جوړېدل دا بیا ستراتیژیک یو اوږدمهاله د حل لاره د برېښنا ته. که موږ موقتي ته ځو دایم من دغه موقتي ستونزې همدغه وي. موږ په هایدروسایټ کې کولی سو واړه خپل هغه ضروریات د برېښنا حل کړو. اما که موږ لکه مخکې چې تا خبره وکړه د وسپنې د ویلې دا دپاره داسې که موږ ځو نور داسې یو سیستمو ته چې هغه که موږ د ایران او د اسرائیلو جنګ لیده څو ورځې مخکې چې دوی تقریبا 14 ساعته د طیارې مزل په 2 ساعته کې په مزایل ویسته. یعنې نړۍ داسې یو ځای ته ننوتې ده. د دې دپاره بیا موږ اټومي برېښنا ته ضرورت لرو چې الحمدلله افغانستان د هغې مرکز ده. که موږ ګورو د تحقیق په اساس د نړۍ یوما لرګي البته 2 ګروپه تر 8 ساعته روښانه ساتي، یوما زغال تر 2 شپو روښانه ساتي. اما که موږ ګورو یو په ډیر یو کم اندازه یورانیم کولی سي 1500 کاله 20 ګروپه چالان وساتي. ګوري اوس دلته هغه ګپ دی انرژي ته چې الحمدلله افغانستان د هغې مرکز ده. صحیح ده، زه دا منم چې ګواکې افغانستان خپله تولید ظرفیت د دې نه لري چې ګواکې په دغه خوا کې د سرمایه ګذاري وکړي. د صافي صاحب د خبرې په تایید په نورو ملکو کې موږ دغه فاینانشل انکلوژن یا بینکینګ سره نغښتا دا یو عام مروج سوی ده. د هر سړي مسؤلیت ده چې د دا واید را شروع سو یا دولتي یا له خپل خصوصي خوانه دی باید بینک اکاونټ ولري. د ده ټول ترانزیکشنز باید د بینک له خوا وي، مالیه باید کټ سي په همدغه ترانزیکشن کې. دا چیرته اخلي یعنې د پیسو فزیکي لاسته راوړل باید خراب نه سي، هغه باید حفظ سي. ټول یعنې هغه سیستمونه په دې دپاره جوړوي. تنها یوه ګټه نشته چې مالیه د حکومت ته ځي. ګوره څومره سهولت سو، مالیه کټ کېږي ډایرکټ حکومت ته، یعنې هغه عواید لوړېږي. دې سره د افغانۍ البته هغه فزیکي خپل ارزښت له لاسه نه ورکوي چې د افغانیو بالخصوص له 15 ګونه تر 100 ګونه د دو چاپ بی انتها زیات مصارف لري. او دا د افغانستان بانک په محترم بانک کې معلومات سته البته چې څومره د خپل ضرورت لري. دغه پیسې راټولول نه یوازې چې دا ګټې لري، یعنې حکومت هغه ظرفیت ورکوي، مرکزي بانک او مالیې محترم وزارت ته د اقتصاد محترم وزارت خپل پالیسیانو د تطبیق لپاره چې ټول هغه نشر پیسې د افغانستان یا چې چاپ سوي دي په یو سرکولیشن کې راسي او له دغه څخه دوی خپله سرمایه ګذاري وکړي، د کمښت دپاره خپل نړیوال پارټنر را پیدا کړي. نو که دوی خپل اقدامونه کړي، اسلامي امارت یعنې خپل هغه تخصصیت په لار ونه چې څنګه زه کولی سم چې دایمي حل د برېښنا وکړم. دلته خو موږ چغې وهو چې ګواکې موږ سره دا وسه نشته چې موږ هایدروسایټ کې یا بندونه جوړ کړو یا موږ دا وکړو. دلته فکر، ذهنیت، موږ په انټرپرینرشپ یا تشبث کې البته د تجارتو یا د هر څه د جوړښت دپاره موږ یو لارې لرو چې هغې ته پیت فالس وایي یا د ولیدو لارې. بعضې ځایو کې دا ډانګپېله لیکل سوي چې که څوک دا فکر کوي چې یعنې ګواکې سرمایه د پیسو د تجارت د ولیدا لاره ده، وایي غلط فکر ده، په نړیواله سطح قابل د قبول ده. ښه فکر، ښه ذهنیت چې ته راوړې له ښه پلان سره، ښې طرحې سره چې دا تطبیقي یعنې تا ته خپله سرمایه ګذاریانه پیدا کېږي چې ګواکې دکې زه هم درسره شریک کېږم. صحیح شو. صافی صاحب، یو ستونزه چې پخوا ډېره زیاته موجوده وه د رسمیت پېژندنې موضوع وه چې نړیوالو پانګوالو به هڅه نه کوله یا زړه نه کوه چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. اوس خو هغه د روس له لوري دغه اقدام پورته شو، ممکن په راتلونکي کې نور هیوادونه هم دغه قدم پورته کړي او د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژندل شي د نورو هیوادونو له لوري هم. فکر کوئ چې دغه قدم یا دغه ګام به د پانګونې په برخه کې د افغانستان لپاره ښه شي یا ګټور به تمام شي یا نړیوال پانګوال به زړه ښه کړي چې افغانستان ته راشي؟ بالکل. ګورې یو قدم چې مثبت کېښودل شو، زه سکتور خصوصي په نمایندګۍ باندې روسي حکومت نه مننه کوم چې هغوی د افغانستان حکومت یعنې اسلامي امارت په رسمیت وپېژنده.
ورپسې چین او هندوستان او نور ملکونه هغوی هم په دې باندې دي چې زر تر زره د ازبکستان هغه جدي کلک په خپلو کنفرانس کې دا ویلي چې موږ د افغانستان نړیوال کنفرانس کې چې د افغانستان نه مطلق حمایت کوو. د چین نه هم ویلي چې موږ د دوی نه مننه یې ترې وکړه د روسیې نه او تایید یې کړله. یعنې نږدې وخت کې به انشاءالله تعالی نور ملکونه هم په رسمیت وپېژندل شي. اسلامي امارت کله چې په رسمیت پېژندل کېږي زموږ اکثره تجاران چې هغوی په خارج کې دي هغوی به چې موږ به کله ورسره بحث کوو یا کینو یا راځي موږ سره ملاقات کوي یا موږ به سفر کوو نو هغوی به دا ویل چې د حکومت په رسمیت نه دی پېژندل شوی سبا یو مشکل پیدا نه شي که نه داسې نو دا به انشاءالله حل شي. دا ډېره غټه یعنې قوي اراده او خصوصا قوي یو سپورټ د سکتور خصوصي نه شو چې دوی به راځي په افغانستان کې به سرمایه ګزاري کوي. خو بیرته راځم یو دوه خبرو باندې لږ بحث کوم. وخت لږ خبرونه لږ خصوصي لنډ په 2015 کال کې موږ 2 سفر لرل نړیوال کنفرانسونو کې. یو هم ترکیه ته لرو یو هم بوپال هندوستان ته لرو. بوپال هندوستان کې هغوی غوښتل چې نړیوال سرمایه ګزاران په دغه مرکز کې راټول کړي په دغه ایالت کې د دوی سرمایه ګزاري. کله چې د ریاست یا برېښنا یا د هغوی د مسؤل خبرې راغلی هغې ویلې چې مونږ د خپل ولس ته یا د خلکو ته قرضې ورکوو. هغې ته په کور کې د هغې څومره برق ضرورت دی هغې ته سولر نه کار اخلو او سولر ورته لګوو. بیرته د بیل په شکل لکه مخکې چې ترې اخیسته هغه پیسې ته قسطوار اخلو او د دوی نه هماغه تقریبا 50% کم چې کم بیل پرې راته اتې اخلو. آخر کې دوی خود کفا کېږي. خو کم انرژي برق چې مونږ لرو هغه مونږ د انډسټریال دپاره مشخص کړی چې دا خلک لاړ شي په لکه څنګه چې رښتیا صاحب هم ویل او ستانکزي صاحب هم ویلې چې دوی لاړ شي او په هغې ځای کې کار وکړي. دوی دپاره مهمه ده ځکه په اقتصادي برخو کې دا برق باید ولوبوي. دغه پیشنهاد مونږ په خپله رسما هم ریاست برېښنا ته کړی چې مونږ کورونو ته دا چې هغوی د بیل نشي ورکولی کولی شي هغه ته انرژي برق جوړ کړو. یا غټ کورونه دي غټ مارکیټونه د پاکستان کې ګرین میټر لګېدلي کله چې نوار وسي دا برق تولیدوي خپل ضرورت هم استفاده کوي بیرته ورکوي نور حکومت ته یې ورکوي. بیا حکومت میاشت په میاشت حساب کوي یا حکومت باقي کېږي یا د دوی نه نور ځکه دواړه سره مشترک دي. یو خبره لنډه بل هم کوم مخکې خبره وشوله دوستانو وکړله چې په هر مملکت باید د خپل د تولید دپاره د وارداتو دپاره ګراف ولري. ترکیه ته موږ سفر لر کړی د هغوی د وزارت اقتصاد موږ دعوت کړي 21 کسانو. هغوی خپل کله چې دوی سره زموږ کنفرانس و میټینګونه خپل ټول معلومات به تاته تشریح کوو. په دغه برخو کې موږ خود کفا ستو. په دغه برخو کې ضرورت د سرمایه ګزاره دی. په دې برخه کې په داخل کې څومره مارکیټ دی. په دې برخو کې که تاسو تولید وکړئ داخل مارکیټ او خارجي مارکیټ تاسو دپاره اروپا دا فلانه دی. یعنې دا چې یو مملکت ونه لري او مشخص د هغې دپاره یو پلان ونه لري او د دې سکیجول ونه لري او خصوصا برنامې ورته ونه لري هوایي بس راځي خلک سرمایه ګزاري کوي په خپلو کې لکه رښتیا صاحب چې ویل ټکر کوي بغیر د ضرورته به مال تولیدېږي واردات به ډېرېږي. دغه ټول مسایل دي د افغانستان د سرمایه ګزارۍ د اقتصاد د حمایت او خصوصا د صنعت او تولید دپاره دا مشخص پلانونه باید ولري. دا حکومت یوازې نشي جوړولی. دې کې 3 برخې دي. یو سکتور خصوصي دی چې دوی معلومات ورته ورکړي. یو زمونږ اقتصاددانان دي اقتصاد پوهان دي چې هغوی ناست اوسي د هغوی د اقتصادي لحاظه وڅېړي. یو هغه سکتوري وزارتونه دي چې دوی مسؤلیت د دې په مقابل کې لري. په یو میاشت کې مونږ کولی شو د افغانستان دپاره داسې یو پلان جوړ کړو چې داخلي خارجي نړیوال مارکیټ د سرمایه ګزارۍ دپاره. ډېر زیات رشا صاحب وخت هم د خپرونې خلاص دی. فقط لنډ نظر ستا هم اخلم په همدغه د رسمیت پېژندنې موضوع باندې. لویې پروژې په افغانستان کې د همدغې رسمیت پېژندنې په خاطر باندې په ټاپه ولاړې وي نه پلي کېدلې. که د کاسازر وي که د ټاپ وه او که همداسې د افغان ټرانس پروژې وي ټولې به ولاړې وي. فکر کوئ چې د دې نه وروسته دا کار کیږي و دا بهانه ختم شد؟ بدون شک شما ببینین با وجود تمام تعزیرات و محدودیت‌هایی که بالا افغانستان وضع شده بود خوشبختانه افغانستان با 45 کشور دنیا مراودات خوب تجارتی داشت و یعنی در حقیقت به یک شکل افغانستان به رسمیت شناخته بودن. حالا که روسیه پیش قدم شد و افغانستان به رسمیت شناخت بدون شک این میتونه از زمینه‌های سرمایه گذاری های جدید در افغانستان رقم بزنند و افغانستان هم قادر خواهد شد که با کشورهای دنیا بیشتر تعامل داشته باشند و این سبب از این خواهد شد که ما هم با بازارهای روسیه دسترسی آسان پیدا بکنیم و هم شاید ازی باشیم که چی مقدار سرمایه گذاران روسی می‌آیند داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنن
چون افغانستان خوشبختانه از لحاظ ژئوپلیتیک در یک نقطه واقع است که صحیح. میتونیم کشورهای آسیا مرکزی و روسیه و اینا را با جنوب آسیا وصل بکنه و روسیه بنابر تعذیراتی که بالایش وضع شدن نمیتونه مواد نفتی و انرژی خود به کشورهای دیگه صادر بکنه. به اون لحاظ است که روسیه هم به دنبال بازارهای جدید است. مثلا جنوب آسیا بهترین یعنی تماشا چی روسیه در افغانستان بازار روسا میخواین از طریق افغانستان خود به بازارهای جنوب آسیا برسانند و بدون شک این به رسمیت شناختن بر افغانستان یک فرصت دیگه را داد که ما شاید بیشتر سرمایه گذاری ها در افغانستان باشیم، چون در افغانستان بازم تکرار میکنم مسئولیت جانی مالی وجود داره و سرمایه گذارای ما که در پاکستان و هندوستان در ایران سرمایه گذاری کردن اونا مسئولیت ندارن، لطفا سرمایه خود داخل افغانستان انتقال بدن. من استانیزه صاحب د صنعت سوداګرۍ وزارت وايي تر اوسه پورې 40 تنه بهر نه پانګوال راغلي دي افغانستان د دوی تایید کړي دي او له دې وروسته هم ممکن نور هم راشي. څه کول پکار دي تر څو دغه سرمایه ګذاران چې راغلي افغانستان ته که نور نه راځي اقلا چې دا خو متلاسه ونه وځي او دا دلته په افغانستان کې پانګونه وکړي. ډېر لنډ وخت خبرونه زما بیا هم دغه ځواب صفای صاحب چې د دوی د مینټیننس دپاره یا د دوی د ساتلو دپاره چې باید ټوله خوا یې وارزول سي، دوی ته د مالي بازارونه مهیا سي، دوی ته د انرژي آماده سي، ورته نندارتونونه البته چې د دوی هغه توکي تولیدوي په ملي سټیج باندې معرفي سي چې تر څو خلک تر استفاده وکړي او نړیوال سټیج ته د کوشش وشي. ډېره زیاته مننه. کور مو ودان درنو مېلمنو چې زموږ بلنه مو له سټوډیو ته راغلې. خدای خیر درکړي. کور ودان. درنو لیدونکو له تاسو نړۍ مننه چې خپرونه مو سره تر پایه وکتله. که چېرې مو خپرونه نه وي کتلې د ملي راډیو تلویزیون له ټولنیزو پاڼو څخه یې کتلې اورېدلی شي. کور مو ودان.